اصل کې کیپ چې کوم دی دا یو ماډل ورب دی او اوس به دا زده کوو. ټیک ده. کیپ څه شی دی؟ کیپ یو ماډل ورب دی، خو په کیپ د پوهې کېدلو دپاره چې په کیپ باندې تاسو ډېر ښه پوه شئ، د کیپ سیکنډ فارم څه شی دی؟ kept. او third form یې څه شی دی؟ kept. او fourth form یې دی keeping. ټیک ده. دا یو ماډل ورب دی او دا مونږه د څه دپاره استعمالو؟ کله چې مونږه چاته د یو کار، کله چې د چا یو په پریزنټ ټایم کې فی الحال دا مونږه استعمالو کیپ، د دې نه به قلار شو kept keeping. د دې نه به فی الحال قلار شو. ازیر سات زمونږ کار د کیپ سره دی، دا نور به هم په مزه باندې زده کوو. فی الحال زمونږ کار د کیپ سره دی او کیپ استعمالیږي، مونږ دا کیپ استعمالو په پریزنټ ټینس کې. پریزنټ ټینس موجوده وخت، موجوده زمانه. ټیک ده. کیپ باندې د پوهې کېدلو دپاره پریزنټ انډیفینټ ټینس طرف ته لږ تلل پکار دی. پریزنټ انډیفینټ ټینس او په کیپ کې داسې زیات فرق نشته، نو په دې وجه پریزنټ انډیفینټ ټینس طرف ته تلل غواړي چې تاسو په دواړو باندې ډېر ښه پوه شئ. پریزنټ انډیفینټ، تاسو ته ما ویلو چې پریزنټ انډیفینټ ټینس مونږه د روټینز دپاره استعمالو او روټینز ویلی کېږي معمول ته. پریزنټ انډیفینټ ټینس مونږه استعمالو د هیبټس دپاره. هیبټس ویلی کېږي عادات، عادتونو ته ویلی کېږي. ټیک ده. نو همدغسې مونږه په دې سایډ کې کیپ زده کوو. دا سایډ شو کیپ. په دې سایډ کې کیپ هم مونږه د دغې دپاره استعمالو. په پریزنټ څنګه چې تاسو ته ما وویل ازیر سات مونږه کیپ په پریزنټ ټینس کې استعمالو، نو دغه سایډ د پریزنټ انډیفینټ ټینس شو. همدغسې مونږه کیپ د روټین دپاره استعمالو. روټینز دپاره هم کیپ مونږه استعمالو او کیپ مونږه همدغسې د څه دپاره استعمالو؟ د هیبټس دپاره هم استعمالو. ټیک ده. خو اوس په هیبټ کې فرق څه شی دی؟ د کیپ ډیفینیشن داسې دی: when کله چې an action continuous in present, when an action continuous in present for a long time, there we use such a keep. When an action continues and present for a long time, there we use keep. کله چې یو اکشن وي، یو کار وي، یو عادت وي، یو هیبټ وي او هغه زمونږ سره د یو غټ وخته پورې، د یو لانګ ټایمه پورې جاري وي، کنټینیوز وي، نو د هغې دپاره مونږه کیپ استعمالو. او پریزنټ انډیفینټ مونږه صرف ساده د روټین او د هیبټس دپاره استعمالو. هغې کې مونږه دا نه دی ویل چې یو اکشن وي او هغه د لانګ ټایم دپاره جاري وي. هغه داسې سپیسیفیک کړی نه دی، داسې خاص کړی هم نه دی، او دا مونږه خاص کو. کیپ مونږه خاص کو چې یو کار وي خو هغه زمونږ سره په پریزنټ ټایم کې د لانګ ټایم دپاره جاري وي، نو هغې دپاره مونږه کیپ استعمالو. پریزنټ انډیفینټ ټینس تاسو ته ما ویلی د اردو سنټنس په اخره کې به راغلی وي تا ہے، تی ہے، تا ہو، تے ہے وغیره وغیره. ټیک ده. نو مونږ ته به اچانک د دې خبرې پته لګېدل پکار وي چې دا پریزنټ انډیفینټ ټینس دی.
زما سره لیټ سپوز یو سنټنس دی، یو جمله ده او هغه داسې ده मैं क्रिकेट खेलता हूँ. زه څه کار کومه؟ زه کرکټ کومه. کرکټ کول زما یو عادت دی. ټیک ده. دا سنټنس چې مونږه انګلیش ته ټرانسلیټ کوو، تاسو ته ما دا ټینس څو کرته کړی دی. سبجیکټ به لګیږي، بیا به د ورب فرست فارم لګیږي، ایس به لګیږي، لا به ای ایس لګیږي که سبجیکټ سینګولر او په آخره کې به ابجیکټ لګیږي او بیا به فول سټاپ لګیږي. د دې سنټنس د ټرانسلیټ کولو لپاره د ټولو نه اول به زه سبجیکټ ولګوم یعنی آی، بیا پلی او بیا څه شی څنګه چې تاسو ته پته ده سبجیکټ پلورل دی، هی شي ایټ یا سینګولر ناون نه دی نو د دې سره ایس نه لګیږي. آی پلی څه شی کرکټ، آی پلی کرکټ. زه کرکټ کوم. ښه په آرام سره، ښه په نارمل انداز کې، داسې نه چې د لانګ ټایم دپاره. زه بس صرف زما کرکټ کول یو عادت دی. خو که زه کیپ ته راشم او زه دغه سنټنس د کیپ چې کوم رولز دي هغه پې اپلای کړم، نو چې کله تاسو د اردو په یو سنټنس په آخره کې وینئ رہتا ہے، رہتی ہے، رہتا ہوں، رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، نو بس بیا تاسو ذهن ته دا خبر راتلل پکار دی چې دلته په خبره باندې زور راغلی دی او دا کار دا خبره د لانګ ټایم دپاره ده. فار ایگزامپل که زه همدغه جمله راواړم او زه ویم چې میں کرکٹ کھیلتا رہتا ہوں. د دې جملې څه مطلب دی؟ میں کرکٹ کھیلتا رہتا ہوں. زه کرکټ کوم. بالکل زه د کرکټ نه علاوه بل څه کار نه کوم. کرکټ زه همیشه دپاره کوم. میں کرکٹ کھیلتا رہتا ہوں. په دې سنټنس کې د پریزنټ انډیفینټ ټینس په سنټنس کې او په دې سنټنس کې کومه چې مونږه دا ولیکو په دې کې د ځمکې آسمان فرق دی. دلته په جمله باندې په سنټنس باندې د دې جملې په مقابله زور ډیر زیات راغلی دی. میں کرکټ کھیلتا رہتا ہوں. زه کرکټ کوم. نور هیڅ کار هم د کرکټ نه علاوه نه کوم. زه کرکټ کوم یعنی کرکټ کول زما یو پوخ عادت دی، ښه د لانګ ټایم دپاره، د شارټ ټایم دپاره نه. میں کرکټ کھیلتا رہتا ہوں. زه کرکټ کوم. پښتو کې مونږ وایو هغه خو کرکټ کوي، مړه بل څه کار یې نشته، هغه کرکټ کوي. نو هم د دې دغه مطلب دی میں کرکټ کھیلتا رہتا ہوں. او دا سنټنس چې مونږ ټرانسلیټ کوو نو د دې دپاره سټرکچر دی. سبجیکټ به لګیږي او په دویم نمبر به کیپ لګیږي، بیا به د ورب فرست فارم لګیږي او بیا به آئی این جی لګیږي او په آخره کې به ابجیکټ لګیږي. خو په یاد ساتئ که چېرته زموږ سره سبجیکټ کومې ته چې ویلی کېږي کارکوونکی هغه سینګولر و، هیو شیو ایټو یا سینګولر ناون و، نو د کیپ سره به بیا مونږه په پریزنټ ټینس کې څه شی لګو؟ ایس به لګو، بیا به کیپس لګو. دا سنټنس چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم میں کرکټ کھیلتا رہتا ہوں، زه کرکټ کوم. ټول ناول آئی بیا کیپ، آئی کیپ playing cricket. I keep playing cricket. I keep playing cricket. د دې څه مطلب دی چې زه کرکټ کوم. میں کرکټ کھیلتا رہتا ہوں. ټیک ده. په دې باندې تاسو لږ ډېر پوه شوئ که نه هلکه؟ پریزنټ انډیفینټ ټینس باندې او په کیپ باندې. په دې باندې ته اسماعیله پوه شوې؟ څه فرق دی پکې؟ دا به د یو لانګ ټایم دپاره وي او په دې د دې په مقابله کې به په دې سنټنس په دې جمله باندې سټرس سیوا وي، تاکید به پې، زورونه به پې سیوا وي. که زه د یو چا په باره کې ویم چې
ही प्लेस क्रिकेट, आगा क्रिकेट कोي او क्रिकेट खेलता है, आगा क्रिकेट कोي. خو که زه ووایم چې he keeps playing cricket نو بیا په دې کې فرق دی. دې جمله کې د دې جملې نه دا معلومیږي چې دا سړی کرکټ نه علاوه بل څه کار داسې زیات نه کوي، یعنی همیشه دپاره کرکټ کوي، بس کرکټ دی او کرکټ دی او کرکټ دی. ټیک ده. خو که زه دلته ووایم چې he plays cricket نو بس ساده مطلب دا دی چې هغه کرکټ یې کوي. کرکټ خو هر سړی کوي. خو که زه ووایم چې he keeps playing cricket वो क्रिकेट खेलता रहता है, अगर क्रिकेट ही बस कोई सिर्फ क्रिकेट ही कोई. ठीक दा हम दगा फर्क है दा टेंस दे दा मॉडल वर्ब दे. ठीक दा यो बल एग्जांपल सरा फॉर एग्जांपल कजवे में चे उमर झूठ बोलता है. उमर सकार गई, उमर दरोग वही دا د عمر یو عادت دی. عمر टेल्स a lie. عمر टेल्स a lie. عمر څه کار کوي؟ عمر دروغ وایي. خو که زه ووایم چې عمر झूठ बोलता रहता है. उमर से कार गए, उमर झूठ बोलता रहता है. उमर हमेशा दपारा दरोग वही बल ही सम न कहे बस दरोग वही. ठीक दा खजता आप झूठ बोलते रहते हो, स्ता हम बल सकार निश्ते तुम बस सिर्फ धक्का दरोग हुए. ठीक दा न हम दगा से उमर झूठ बोलता रहता है. उमर बल सकार न गई, उमर दरोग हुए. ठीक दा दे पारा से उमर keeps, उमर keeps telling a lie. उमर सकार गई, उमर बलकार न गई, सिर्फ दरोग हुई. उमर keeps tell a lie. उमर दरोग वैल जारी साथी د عمر دا خپو عادت دی چې دروغ وایي. ټیک ده. که زه ووایم چې هم کرکټ نو हम फुटबॉल खेलते हैं. मुंगा څه کار کوو؟ مونږه فوټبال کوو. یعنی دا فوټبال کول زمونږه یو عادت دی. we play football. we play football. مونږ څه کار کوو؟ مونږه فوټبال کوو. خو که دې طرف ته زه ووایم چې हम फुटबॉल करते रहते हैं, हम फुटबॉल करते रहते हैं. मुंगा څه کار کوو؟ مونږ بس فوټبال کوو، نور سم نه کوو. هم فوټبال کرتے رہتے ہیں, مونږه فوټبال کوو. فوټبال کول زمونږه ښه پوخ عادت دی. نو د دې لپاره بیا we keep playing, we keep playing څه شی؟ فوټبال. we keep playing football. مونږ څه کار کوو؟ مونږه فوټبال کوو. یعنی فوټبال زمونږه عادت دی. د فوټبال نه علاوه تاسو ته مې وویل دغه طریقه ده. دا یو ماډل ورب دی، دغه ټینس دی. په منځ کې دغه فرق دی. یو خو دا ټینس دی او دغه ماډل ورب دی. بل کله چې مونږه د یو چا عادت بیانو نو هغه که مونږه په کیپ سره بیان کو نو په هغې کې د پریزنټ انډیفینټ ټینس په مقابله زور زیات وي. په هغه خبره باندې تاکید، سټریس، زورنه سیوا وي. ټیک ده؟ پوه شوئ پې که نه؟ دا ولیکئ. فار ایگزامپل که زه نیګیټیو طرف ته راشم او زه ویم چې आप क्रिकेट नहीं खेलते रहते हो. ته څه کار کوې؟ ته کرکټ یې نه کوې.
ټیک ده. نیگیټیو سینټنسز طرف ته راشم، دلته به نہیں ولګي او بیا به رہتا ہے، رہتی ہے، رہتا ہو، رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ده. د پریزنٹ انډیفینټ ټینس خو تاسو له نیگیټیو درځي که نه، هغسې طریقه هم د دې ده. فار ایگزامپل که زه ووایم چې آپ स्कूल नहीं जाते रहते हो، ته څه کار کوې؟ ته سکول ته نه ځې. آپ سکول نہیں جاتے رہتے ہو، ته سکول ته تلل نه کوې. د دې دپاره سبجیکټ سټرکچر دی، بیا یس ډو یا ډز پلس ناٹ، بیا کیپ. او دلته به لکه د ایس اضافه بیا نه کوئ ځکه چې دا نیګیټیو سینټنس دی او د سینګولر سبجیکټ سره بیا د ایس اضافه نه کیږي. او بیا د ورب فرست فارم پلس آئی این جی او په آخره کې ابجیکټ او فل سټاپ. فار ایگزامپل که زه ووایم چې آپ سکول نہیں جاتے رہتے ہو، ته سکول ته نه ځې، یعنې ستا دا د یو لانګ ټایم دپاره یو پوخ عادت نه دی چې ته سکول ته نه ځې. یو ډو ناٹ، تاسو ته مې ویلي وو که ډونټ ولګې هم ټیک ده. یو ډونټ کیپ، یو ډونټ کیپ going to school. You do not keep going to school. آپ سکول نہیں جاتے رہتے ہو، ته څه کار کوې؟ ته سکول ته نه ځې. که زه ووایم چې علی تلاوت نہیں کرتا رہتا ہے، علی څه کار کوي؟ علی تلاوت نه کوي. علی تلاوت نہیں کرتا رہتا ہے، د ټول ناول څه شی؟ سبجیکټ علی. بیا ډو ناٹ که ډز ناٹ هلکه؟ علی ډز ناٹ څه شی؟ کیپ ریسایټینګ. علی ډز ناٹ کیپ ریسایټینګ. تاسو ته ما ویل دلته به د ایس اضافه بیا د کیپ څه نه کیږي، دا خو تاسو ته معلوم دی، په دې خو تاسو پوهیږئ. ټیک ده. علی ډز ناٹ کیپ ریسایټینګ. که زه ووایم چې لوگ فلمیں نہیں دیکھتے رہتے ہیں، خلک څه کار کوي؟ خلک فلمونه نه ګوري. لوگ فلمیں نہیں دیکھتے رہتے ہیں. دې دپاره پیپل ټول ناول څه شی؟ پیپل ډو ناٹ، پیپل ډو ناٹ واچ، پیپل ډو ناٹ کیپ people do not keep watching movies. People do not keep watching movies. ٹھیک ده. پوهیږئ په دې باندې پوه شوې ته عیسی؟ دا ولیکه.